نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې پیرې وفرمایل هلك المتنطعون، دا ډېر خبرو والا، بحث و تکرار والا، یو بل سره جګړو والا دې هلاک شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې پیرې دا الفاظ وفرمایل. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دے تفسیر کئی متنطعون دین مراد دا اللہ جل جلالہ آغا خلق دے چکم خلق و دین کے تعمق و تشدد کی دا بیزائے چدین دا تنگول کی و بیزائے تعمق کی دن تک ننوزی و مختلف قسم خبریں بکر عباسی دین اللہ جل جلالہ منع فرمائے. بس اللہ کم احکامات درکڑی دی با احکامات بانے پر زندگی دے رکھا. دا حضرت عروہ چلے کنا، عروہ رحمت اللہ علیہ دا دا دے اخبل دا دے ترورنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دے ترورنا یو روایت نقل کی وی نبی علیہ السلام یو پیر راغے او زد یو زنانہ سر ناستا وما نبی علیہ السلام مانا تپوسو کو چی دا زنانہ سوکتا دوی ما ورته چې دا پلان کې دا دا دومره عبادت گزاره ده، دومره ذکر و اذکار کی، دومره رکوعې نیسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خبردار الله جل جلاله چې څومره احکامات اعمال کوم باندې واجب کړی دي، د دې اعمال انسان طاقت لري. دا اعمال انسان کې څومره واجب دي، دا اعمال انسان کی خپل ځان باندې دے دومره زیات غلو نه کی په دین کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل چې مخکنی خلق زکه هلاک شوی دی چې عقیب غلو په دین کوله، زکه خلق برباد شو. د دین الحمدلله ډېر ښکلی الله جل جلاله مونږ ته راکړی دی او داسې احکامات الله راکړی دی